د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي امیر خان متقي دوحې ته د سفر په ترڅ کې د قطر لومړي وزیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د قطر بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امیر خان متقي او شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ترمنځ په دغه کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت او د قطر له لوري د افغانانو د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې شوې دي. اعلامیه کې راغلي چې قطر د افغانانو د ټولو قشرونو ملاتړ ته ادامه ورکوي او په افغانستان کې د سولې، امنیت، هوساینې او باعزته ژوند ملاتړی دی. دا په داسې حال کې ده چې قطر د لسیزو راهیسې د افغانستان سیاسي مسایلو کې فعال رول درلودلی دی. یوناما ویلي چې د راستانه شویو کډوالو ښارګوټو ته اوبه رسوي. افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایوا او ملپلاوي نن دوشنبه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې دوی به ډیر ژر د بیرته راستانه شویو کډوالو په ښارګوټو کې د پاکو اوبو رسولو شبکو د جوړولو کارونه پیل کړي. هغې زیاته کړې چې دوی به افغانستان ته بیرته راستانه شویو کډوالو لپاره د پاکو اوبو رسولو، روغتیا ساتنې او په نورو برخو کې نه یوازې خپلې مرستې ورسوي بلکې د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. د یاد وزارت وزیر محمد یونس اخونزاده بیا د یوناما له استازو غوښتي چې د بشري مرستو ترڅنګ بنسټیزو او ټولګټو پروژو ته هم پاملرنه وکړي او خپل کارونه له وزارت سره پر همغږۍ ترسره کړي. کار او ټولنیزو چارو وزارت پر شاقه کارونو د ماشومانو ګمارل قانوني سرغړونه بللې. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په درنو کارونو د ماشومانو ګمارل قانوني سرغړونه ده او اړونده کسان به تر قضایي څار لاندې راشي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي چې د مشرتابه له لوري امر شوی چې ماشومان باید په رسمي دندو په ځانګړې توګه په پوځي لیکو کې ونه ګمارل شي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او ډیری هغه کسان دي چې د کورنیو سرپرستي ورته غاړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال په مشرۍ یو پلاوي ازبکستان ته سفر وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد له ازبکستان سره د سوداګرۍ د پیاوړتیا او د اقتصادي همکارۍ پرمختګ لپاره تاشکند ته سفر کړی دی. ټاکل شوي د دغه سفر په ترڅ کې افغان پلاوي له لوړپوړو ازبکستاني چارواکو سره د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو، د سوداګرۍ پراختیا او د ګډو پروژو د عملي کولو په اړه خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر بختیار سایدوب سره د ټلیفون له لارې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي همکاریو پر پراختیا غږېدلی دی. ایران یو ځل بیا 109 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. پرون د نیمروز ولایت په میلک سیمه کې له ایران سره په پوله د افغان او ایراني بندیانو تبادله شوي چې 109 افغان بندیان د طالبانو حکومت او 2 ایرانیان ایراني حکومت ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې دا 109 افغان بندیان د تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان په زندانونو کې ساتل شوي وو. د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو تر دې مخکې هم د لسګونه بندیانو تبادله کړې ده چې د بند پاتې موده به په خپلو ولایتونو کې تیروي. څه موده مخکې د طالبانو حکومت د ایراني حکومت څخه غوښتي وو چې د هغه هیواد په بندخونو کې د شته افغان بندیانو د ورسپارلو لپاره باید ورسره یوې هوکړې ته ورسیږي. بلخ کې روسي پانګوال د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د نفتي توکو د استخراج کارخونه جوړوي. د روسي هیواد څخه د رستم جبار او ارتور حسین بیګو په نوم پانګوالو بلخ ته د سفر پر مهال د دغه ولایت د مرستیال والي مولوي نور الهادي ابو ادریس سره کتلي دي. د بلخ ولایت رسنیو دفتر ویلي چې دغه پانګوالو په بلخ کې له انتیکو ګروپ پراختیایي افغاني شرکت په ګډه همغږۍ د 500 میلیون ډالرو په لګښت د نفتي توکو د استخراج کارخونې جوړولو ته لیوالتیا ښودلې ده. ابو ادریس په دې برخه کې د ټولو اړوندو سکتوري ادارو سره په ګډه همغږۍ د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. یو افغان سوداګر د پنجشیر پریان ولسوالۍ کې د اوسپنې کانونو کیندنې لپاره 12 میلیون ډالرو پانګونه کوي. د پنجشیر ولایت پریان ولسوالۍ کې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې د کانونو د کیندنې لپاره پانګونه کیږي. د باختر خبري اجانس ریپورټ ورکړی چې دغه پانګونه د یو افغان سوداګر لخوا شوې او د پروژې تړون هم د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونت له لوري تایید شوی دی. د راپورونو له مخې د دې پروژې په پیلېدو سره به کابو 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1404 کال په لومړیو کې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم ریاست ویلي چې په دغه ولایت کې د اوسپنې او سپینو زرو د کانونو د استخراج هڅه کوي.
سعودي عربستان او قطر اعلان وکړ چې پر سوریې د نړیوال بانک شاوخوا 15 میلیون ډالر پور ادا کوي. د دواړو هیوادونو له لوري په اعلامیه کې راغلي د سعودي عربستان او قطر دولت د مالیې وزارتونو په ګډه خپله ژمنتیا اعلانوي چې نړیوال بانک ته د سوریې پاتې شاوخوا 15 میلیونه ډالر پور تصفیه کړي. د معلوماتو له مخې تر څو چې د نړیوال بانک دغه پورونه ورنه کړل چې یاد بانک نشي کولی له سوریې سره مرسته یا نوې پروژه پیل کړي. د سعودي عربستان او قطر دغه ادایانه به د سوریې بیا رغونې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو او دغه هیواد له خپل جامع سکتور سره د ملاتړ لاره هواره کړي. ټرمپ له پوتین څخه ناهیلي څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې نیوکه کړې او ویلي چې روسیې مایوسه شوې دی. هغه ویلي چې له ولادیمیر پوتین غواړي چې په 2 اونیو کې جګړه بند کړي او سولې ته ورسیږي. د زیلینسکي د دریځ په اړه ټرمپ ویلي زه فکر کوم چې زیلینسکي به تیار وي چې د کریمیا له ټاپووزمې څخه د روسیې په ګټه تیر شي. اوکراین له دې مخکې دې ته ورته هر ډول وړاندیز رد کړی و. نوموړي دا څرګندونې له واتیکان څخه د راستنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د پاپ فرانسیس له جنازې مخکې نوموړي په واتیکان کې له زیلینسکي سره لنډه لیدنه درلوده. روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیري د دې هیواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په یوه اعلامیه کې په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر وړاندې جګړه کې د شمالي کوریا سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د اعلامیې له خپرېدو څو ساعته وروسته شمالي کوریا هم ومنله چې یو شمېر سرتیري روسیې ته استولي دي. تر دې وړاندې اوکراین، امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو ادعا کړې وه چې روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. تر دې مهاله دا نه ده په ډاګه شوې چې روسیې د شمالي کوریا څومره سرتیري استخدام کړي. بل خوا څو ورځې وړاندې د زیلینسکي د عکسونو په خپرولو سره ادعا کړې وه چې د چین عسکر هم د اوکراین په وړاندې د روسیې په ګټه جنګیږي. نتنیاهو ویلي د ایران اټومي ریکټورونو او د یورانیم بډایولو تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره چمتو یو. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی د ایران اټومي ریکټورونو او د یورانیم بډایولو تاسیسات له منځه یوسي. هغه ټینګار وکړ دا ګام د دې لپاره دی چې ډاډ ترلاسه کړو ایران هیڅکله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. نتنیاهو له دې وړاندې هم ګواښ کړی چې اسرائیل به د ایران د اټومي ځواک د مخنیوي لپاره ټول امکانات تر غور لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران او امریکا ترمنځ دریم پړاو غیر مستقیم مذاکرات چې د عمان پلازمینه مسقط کې وشو پای ته ورسېدل. ورته وخت کې د عمان بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکراتو بل پړاو به راتلونکې اونۍ ترسره شي. ټرمپ د پاناما او سویز کانالونو د وړیا کارولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه کړې چې د سویز او پاناما له کانالونو څخه د امریکا د پوځي او تجارتي بیړیو تیریدل باید وړیا وي. ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ته امر کړی چې په عاجل ډول د دې کار د عملي کولو لپاره لاس په کار شي. ټرمپ د څو میاشتو راهیسې غواړي چې د پاناما کانال کنټرول د متحده ایالات په خپل لاس کې واخلي، خو د خپلو ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې خپله توجه د سویز حیاتي کانال مسیر ته اړولې ده. د پاناما ولسمشر بې له دې چې ټرمپ ته مستقیم ډول اشاره وکړي ویلي چې د پاناما له کانال څخه د تیریدو مصارف پاناما کانال ادارې په وسیله چې یوه خپلواکه اداره ده پر دې مسیر د سوداګرۍ د نظارت دنده لري تنظیمیږي. مصر سویز کانال یو مهم سمندري مسیر دی چې اروپا له اسیا سره وصلوي. د سره بحیرې او عدن خلیج پر مسیرونو د یمن د حوثیانو له بریدونو مخکې د نړۍ د سمندري سوداګرۍ 10% برخه له همدې لارې ترسره کېدله، خو حوثي ډلې د غزې د جګړې له پیلېدو وروسته کښتۍ په نښه کړې او اعلان یې وکړ چې دا کار له فلسطینیانو سره د پیوستون په اساس ترسره کوي. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.